د پیښور په کمپونو کې داسې کورنۍ هم شته چې له 13 کلونو راځي په همدې یو ځای کې ژوند کوي. لسیزې تیرې شوې خو د ځینو کډوالو ژوند بدل نشو. د بېوزلۍ او بدبختۍ څخه د ژغورل کېدو په نیت دغه کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شوي، خو دوی د کلونو له تیریدو وروسته لا هم د فقر تر سیوري لاندې ژوند کوي. د پیښور په کبابیان کمپ کې ګڼ شمېر افغان کډوالو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ګلا جان د 22 کلونو راځي په دغه کمپ کې ژوند کوي. تر اوسه پورې ما سره ځاني سمرسته نه ده شوې. په دې 22 کالو کې موږ چې پیله کله راغلو او دلته را مهاجر شولو نو موږ ته یو څه تعداد د راشن میلاوېده. نور مشکل یو د روزګار خو خیره خو عام خبره ده، د ډېرو خلکو روزګار نشته، خو لکه موږ اوس زیات د غربت سره مخ یو. په دې کمپونو کې په یو کور کې دوه کورنۍ هم ژوند کوي چې پکې نوي کډوال شوي افغانان هم دي. دوی افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته د کار د نشوالي له کبله پیښور ته راکډه شوي دي، اما اوس له مالي ستونزو کړېږي. موږ مجبور نه چې هغه سره نو کار نه والدم دلته د ورځې 800 روپۍ دی اړیدم او مشکل هغه د قیمتي هم ده. دغسې یو ټیم غوړي په 2.5 کیلو غوړي په 100 روپو ته ختلي، خو مشکل داسې ده اوس گزاره به کوو. خپل جې نه لرو، خپل دغه نه لرو. دا تانګه ویلې دی او مې زوی راغلی ده، هغه را سره پروت ده. یو دا زوم مې د راغلی ده وړه ویلې ده، د ملا دوه رګه بند دي، کار نشي کوي، روزګار مجبورۍ نه لګیا ده، واړه بچي دي او کار کوي. په دې کمپونو کې میشت یو افغان د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا هم بلې اړوندې ادارې لخوا د افغانانو څوک پوښتنه نه دی کړې او نه هم مالي مرسته ورسره شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند د کډوالو د شکایتونو په اړه داسې وایي. دغه کلو کې زمونږ کومک دلته کې لکه څنګه ما وویل چې تعلیم او د صحت او نور داسې چې کله زلزلې یا سیلاب راشي یا نور داسې بارانونه وشي او د دې د کورونه چې متاثر شي بیا دي ته مونږه داسې شلټر مټیریل ورکو. بعضی کلو کې لکه زینه هم مونږه پاخه کړی دي، خو لکه دې کې دا دی چې دا ټمپرري دي کنه، نو په دې کې بعض اوقات بیا د حکومت طرف نه هم داسې تحفظاتي چې دا لکه ټمپرري سیټلمنټس دي کنه، نو دا دې کې زیات بیا کنسټرکشن نشي کولی. په پاکستان کې د افغانانو لپاره اوس مهال 53 کمپونه شته چې 43 یې په خیبر پختونخوا صوبه کې دي. په دې کمپونو کې څه ناڅه 40 سلنه افغان کډوال ژوند کوي. مسکا صافی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پیښور.